بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف في زمان السمر والنخل قد ظللت وهي مطوقة بثمرها، فنظر إليها فأعجبته ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة فذكر ذلك له وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير، فباعه عثمان رضي الله عنه ب50,000 فسمي ذلك المال 50، رواه في المؤطا. یو سړی له انصارو یو انصاري مونځ کو په باغ خپل کې چې دا په هغه مقام کې و په غذا کې و چې دا غذا نامه ده قف. نو مونځ کو په باغ خپل کې فی زمان السمر په زمانه او په وخت د میوو پخېدو کې. والنخل قد ذللت ونې د کجورو د خرماو هغه د هغې دغه شاخونه د میوو د وجې نه زوړند کړلی شوی و، راکاږه کړلی شوی و. وهي مطوقة بثمرها دا ونې د خرماو د کجورو دې ته غاړکۍ اچولی شوې وه د میوو خپلو، یعنی د خرماو او د کجورو دا وږي دا د دې نه ګیر چاپېر داسې تاو لکه د غاړکۍ غوندې د طاق غوندې. دا خو عجیبه حسن لري، ښایست لري. نو د وکتل دغې ونو د کجورو ته په مانځه کې، نو په حیرانتیا کې واچوه ده لره، په خواښۍ کې واچوه ده لره. خو دې نه پس دی راوګرځېدو مونځ ته، یعنې بېرته یې حضور په مانځه کې مونځ ته برابر شو. نو په دغه وخت کې دی نه پوهېدو چې کم سواله چې څو رکعته مونځ یې کړی، ځکه چې څه وخت خو یې په دغې سوچ و فکر تېر شو د دې خرماو د ونو د کجورو په حسن. نو دی نه پوهېدو چې څو رکعته مونځ یې کړی. نو کله چې مونځ خلاص کړ نو ویې ویل د ځان سره چې رسېدلی دی ما ته په مال زما کې چې دغه مال دی، چېرته رسېدلی؟ فتنه، امتحان، ګناه، غفلت، بې حضوره کېدل. نو راغلو حضرت عثمان صاحب ته. حضرت عثمان صاحب په دغه وخت کې خلیفه و د مسلمانانو. نو دا قصه یې ذکر کړله حضرت عثمان صاحب ته. نو حضرت بیا وویل دی انصاري چې دغه باغ زما، دغه مال زما، دا صدقه شو، ما صدقه کړه. نو مصرف که ولګوه دا مال په لارو د خیر کې، د خیر په کارونو کې یې ولګوه. نو بیا خرڅ کړلو حضرت عثمان صاحب دغه باغ په 50,000 روپیو د سپینو زرو، په 50,000 درهمه. اوس ګوره هغه زمانه ګوره او به د سپینو زرو روپۍ. نو ته فکر کوه چې دا به څومره لوی باغ او د څومره مالو دولت والا و. نو مسما کړلی شو، نوم کېښودلی شو دغې مال ته، دغې باغ ته الخمسین دی نوم شو د دې نه وروسته. 50 په عربۍ ژبه کې معنا ده 50. نو دغه باغ په 50,000 درهمه خرڅ شو، نو نوم کېښودلی شو ورته الخمسین.
د دې حدیث نه دوه خبرې ثابتې شوې. یوه خبره دا ثابته شوه چې د سلفو د نیکانو د صحابهو د مونځ سره د دین سره څومره محبت و څومره تعلق و، خو چې معمولي غفلت په دغې منځه کې د ده نه راغی نو دا ټول مال یې صدقه کړي، دا باغ. دویمه کې دا خبره ثابته شوه چې د صحابه او د سلفو د مخکینی صالحینو هغه جود، سخاوت، د لاس پراخي او صدقه کول دا تنا ثابته شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.